دا بیخي ښه زیری دی د مالدارانو به شیدې په فروش ورسیږي. د هلمندي مالدارانو د توکو د ښه پروسس په برخه کې تازه د دې ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د شیدو د پروسس یوې کارخونې فعالیت پیل کړ. د دې کارخونې د مسؤل عقل خان عزیزي او په افغانستان کې د هالند کمیټې د پروګرامونو رئیس ډاکټر فریدون قیومي په خبره پر دغه کارخونه د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت پانګونه شوې چې 3.0 امریکایي ډالر مرسته په افغانستان کې د هالند کمیټې له لوري ورسره شوې ده. په دې کارخانه کې شاوخوا تقریبا 10 میلیونه افغانۍ موږ پانګونه کړې ده چې څه ناڅه هالند کمپنۍ موږ سره کومک کړی دی په دې کارخانه کې، او په دې کارخانه کې 15 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده او په غیر مستقیم تر 100 تر 200 کسان پر غیر مستقیم د کار زمینه برابره شوې. او په ورځنی ډول موږ په دې کارخانه کې تر 4000 لیټره پورې د شیدو پروسس لرو چې زموږ راټولول مرکزونه یو په ناوه ولسوالۍ کې دی، یو په زنګین ولسوالۍ کې دی، یو د په هلمند ولایت لښکرګاه ښار. او یو ورځ شاهد وسو چې د هلمند نه بیرون هم دا تولیدات نور ولایتونو ته صادر کو او لوی فابریکه دلته په هلمند کې ولرو. زه د دې وړې فابریکې د هلمند ولسونو ته، د هلمند مسؤلینو ته او د تاسو میډیا لاره نه ټولو هیوادوالو ته د دې تبریکي وایم او ان شاء الله موږ به ورسره د نږدې نه کار کوو چې با کیفیته خدمات خلکو ته وړاندې کړي. د دې کارخونې د پرانیستو په مراسمو کې د هلمند کرنې او اقتصاد ریاست استاذ شفیق الله مبین او منیر احمد زغم ویل د دې کارخونې فعالیدل به د مالدارۍ په برخه کې د پانګونې پیلامه سي ترڅو هلمند کې مالدارۍ ته نور هم توجه زیاته سي. کرنې او بولګول او مالدارۍ ریاست هدف دا دی او توقع او تمنا دا لري ترڅو پورې چې د هلمند میشت کم وګړي دي د دو خودکفا کېدل یوازې هدف نه دی بلکې د دې ولایت څخه نور هیوادونو ته او نور ولایتونو ته موږ صادرات ولرو ترڅو پورې چې داسې یو خودکفا شوي په مالدارۍ په بخش کې همدارنګه د کرنې په بخش کې. نو بیا هم دغه برخه چې د هلمند ولایت لپاره ښه زیری دی ترڅو د خلکو لپاره ذهنیت سازي وشي ترڅو نور خلک په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې کار وکړي. بلخو بیا د هلمند یو شمېر مالداران نور احمد او اجمل د دې کارخونې په فعالیدو خوښ دي ځکه د دوی په خبره چې په دې سره به د مالدارانو عواید زیات او خلکو ته به د کار کولو زمینه برابره سي. دا بیخي ښه زیری دی د مالدارانو به شیدې په فروش ورسیږي، 10 خلک به نور هم سر پر کار سي، تاوار د ډیر کار پیدا شو خلک. دا ډیر ښه زیری دی چې مالدارانو ته فقط توجه کوي او واکسین و داسې حسابونه مرته جوړ کړي. هلمند ښه ولایت د مالدارۍ په بخش کې باید اسلامي امارت دې ته ډیره توجه وکړي او دغسې مرکزونه په ولسوالیو او ولایت کې نور هم زیات کړي. هلمند د افغانستان یو پراخ ولایت دی چې ډېری اوسېدونکي خپل عواید د کرنې او مالدارۍ څخه ترلاسه کوي. نعمت الله همت د افغانستان ملي رادیو هلمند.